چې روغ او جوړ به وي. ملګرو دا نندارتون چې په کابل کې شروع شوی دی چې اووه ورځې وخت لري او نن یې څلورمه ورځ ده. نو په دې نندارتون کې بېلابېل لسي صنایع د وطن بېلابېل وچه میوه او هر هغه څه چې په لاس جوړ شوي دي یا مقصد کوم شرکتونه کوم څه چې وړاندې کوي هغه ټول دلته زیر دي. نو بېلابېل ډول وسایل دلته موجود دي، هر ډول ښایسته ښایسته سامان موجود دي. نو دلته په سلهاوو خلک راځي دغه ځای څخه لیدنه کوي. دلته کوم څه چې خوښ وي د کومې خوښې وسایل څه چې دي هغه هم اخلي. نو دلته دغه نندارتون چې دی دا به اووه ورځې دوام کوي چې نن یې څلورمه ورځ ده او درې ورځې نور هم پاتې دي. تقریبا دا تر اووه ورځو پورې دوام کوي. له موږ سره پاتې شئ تر څو نوره ویډیوګانې هم در سره شریکې کړو. مننه، خوشحاله اوسئ.
ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او لیدلې مو وي دا چې بیروبار زیات دی خلک ډېر راغلي دي بیخي زیات راغلي نو دغه لندتون چې نن یې څلورمه ورځ ده دا تقریبا اوه ورځې دوام کوي چې په دې کې د لسي صنایع د بېلابېلو شرکتونو جوړ شوي څه چې د خپله جوړ کړي وي تولید کړي وي هغه هم نو دلته نندارې ته وړاندې شوي وو نو تاسو ویډیو راسره وګورئ او کتلې به مو وي او خدای دې وکړي چې خوند مو ترې اخیستی وي تر نورو ویډیوګانو او نورو ښایسته ځایونو د لیدلو او کتلو لپاره له موږ سره اوسئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ